او خانجي زما تنخواه ضرور راکه نن بچي مې وږي دي ډوډۍ غواړي خانجي زما تنخواه ضرور راکه نن بچي مې وږي دي ډوډۍ غواړي او خلک د هورو ارمانونه کوي شاهین لا هغسې خالۍ غواړي زما او د ملا خو په دا ځای کې لا ډېر فرق دی دی پر وطن اور بلکې او زه یې اور ته وژاړم زما او د ملا خو په دا ځای کې لا ډېر فرق دی دی پر وطن اور بلکې او زه یې اور ته وژاړم سلامونه احترامات نیکیلي اقبال کاکړ یم قدرمنو یواره بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم په دې هیله ستاسو برو جوړ او خوشحاله یاستئ قدرمنو کتونکو نن یواره بیا د پښتون زلمي د خوږ شاعر او هنرمند شفیع الله شاهین سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم شفیع الله شاهین څنګه ستاسو ته معلوم دی چې شفیع الله شاهین د خپل ژوند د موټرسایکل جوړونکو له دندې سره سره د پښتون قام دپاره د شعر په برخه کې ډېر ښه شعرونه لیکي او ښه پیغامات په دې شعرونو کې کښېږدي نو شفیع الله شاهین صاحب راسره موجود دي نور مجلس له ده سره کوو شاهین صاحب خپرونه کې ښه راغلاست درته وایي ډېره زیاته مننه اقبال کاکړ صاحب چې دونه تکلیف مو وکړی او ما ته وخت راکړی شاهین صاحب که تر ګردو له مخې دا راته د ژوند په اړه چې له کومه ټیمه د موټرسایکل د جوړولو په کار بوخت او دا کار د څنګه ورپام سو او دې کار ته څنګه راغلی دا کار خو سر څه داسې مجبوریانې وي د ژوند خامخا د غربت له وجې څخه او دغه کار مې څه وخت مخکې خپل دوکان راویستی او تقریبا 10 کاله مې د دې کار شاګردي کړې ده او اوس مې له خیر سره خپل دوکان دی شفیع الله شاهین دا راته ووایه خواږه خواږه شعرونه هم وایې د پښتو ښه کلام وایې د ادب سره معلومېږي چې ډېر زیات تړون لري آیا د پښتو ادب ته څنګه راغلې او دا خواږه خواږه شعرونه له کومه راځي څنګه راځي کاکړ صاحب دا خو شاعري چې وي هغه الهامي وي دا د خدای له طرفه یو تحفه وي نو موږ ته هم خدای پاک یو تحفه راکړې ده خو له ډېره وخته څخه له کوچنیوالي مې دا جذبه او دا مینه په زړه کې ول د شعر سره مینه مې ډېر په زړه کې وله نو بیا دا 3 کاله کېږي تقریبا چې ما شعر شروع کړی دی شعر لیکم او ادب ته خدمت کوم او د ادبي ملګرو غړی یم د هغوی سره ناسته ولاړه کوم ناست یم بېوسه د وطن ولور ته وژاړم جنګ خدای وهلې زه دا ستا و زور ته وژاړم ناست یم بېوسه د وطن ولور ته وژاړم جنګ خدای وهلې زه دا ستا و زور ته وژاړم او زما او د ملا خو په دا ځای کې لا ډېر فرق دی دی پر وطن اور بلکې او زه یې اور ته وژاړم زما او د ملا خو په دا ځای کې لا ډېر فرق دی دی پر وطن اور بلکې او زه یې اور ته وژاړم او ځان څخه طالب جوړ کړم درشم وظیفې لره ستا دیدن چې ونه کړم نو ستاسې کور ته وژاړم ځان څخه طالب جوړ کړم درشم وظیفې لره ستا دیدن چې ونه کړم نو ستاسې کور ته وژاړم او تا که په ژړا راکوي دا خو دومره غم نه دی زه به 5 ورځې ستا سپین سرې مور ته وژاړم تا که په ژړا راکوي دا خو دومره غم نه دی زه به 5 ورځې ستا سپین سرې مور ته وژاړم او ما شاهین به هم لکه منصور ودار ته پورته کړي زه هم کله کله د وطن و اور ته وژاړم څه غواړې له ټولنې څه غواړې ټولنه په کومه سترګه درته ګوري چې له یوې خوا شفیع الله شاهین د موټرسایکلانو په کار باندې بوخت وي لاسونه تور وي په کار لګیا وي او له بلې خوا بیا د پښتو ادب سره هم مینه لري ټولنه پښتانه په کومه سترګه درته ګوري د پښتنو که زه هر څومره مننه وکړم زما د قام زما د ولس که زه هر څومره مننه وکړم دا به زما دپاره کمه وي نو د دوی زه بیا هم مننه کوم بیا هم مننه کوم ما ته ډېره مینه راکړې ده ډېر قدر ډېر عزت یې راکړی دی زه چې هر څومره مننه د دوی وکړم نو دا به کمه وي د دغه کار پر سیر یا د دغه کار په څنګ باندې څه په زړه کې څه لرې چې یار له دې کار سره سره د پښتو ادب ته خدمت هم کوې چې څه یا حکومت یا پښتانه ته څه درکړي چې ته غواړې چې یاره نور پرمختګ وي په خاص کار دا د لیک و لوست په سلسله کې د قام او د خپل پښتنو څخه خپلو پښتنو څخه نور هیڅ هم نه غواړم خو دومره ده چې دا بغض دا کینه دې له زړو څخه وباسي د یو بل دې نفرتونه نه کوي مینه دې په زړو کې راولي او مینه دې وکړي د یو بل سره دا نفرتونه دې له زړه څخه وباسي نور له دوی څخه هیڅ نه غواړم او دا جنګ جګړې دې بندې کړي امن دې په پښتنو کې امن غواړم باید چې دوی د یو بل سره مینه وکړي امن او ژوند غواړم د امن په حواله یا د سلامتي په حواله یا د ورورولي په حواله د پښتنو غوڅه شعر لري څه راته ډالۍ او خود ضرور به درته وایم دا نن چې ته وینې چې نارې دی غوبل دی
دا اور مې په وطن باندې له ډېره وخته بل دی دا نن چې ته وینې چې نارې دی او غوبل دی دا اور مې په وطن باندې له ډېره وخته بل دی او د دې دور فرعون ته ګوته مه نیسه یارانو د دې دور موسی هم د فرعون سره مل دی د دې دور فرعون ته ګوته مه نیسه یارانو د دې دور موسی هم د فرعون سره مل دی او دا نن چې مې خپل ورور راته بلا دی او ما وژنې یو څه فرق په ما کې دی یو څه هغه پاگل دی دا نن چې مې خپل ورور راته بلا دی او ما وژنې یو څه فرق په ما کې دی یو څه هغه پاگل دی زیاته مننه ده کوم ډېره زیاته مننه ستاسې هم کور مولا قدرمنو کتونکو دا وی شفیع الله شاهین چې د خپل زړه هونه له تاسو شریک د شعر په انداز کې خو دغه په څنګ کې شفیع الله شاهین د موټرسایکل په کار هم بوخت دی چې له تېرو لس کالو څخه دی وایي چې زه په دې کار باندې بوخت یم او نن سبا شکر دی خپل دوکان یې رایستی دی او دلته دا کار کوي او کله چې بیا توره شپه سي او بیا قلم کاپۍ راواخلي او د شعر په زنځیرولو سره د پښتو ادب دپاره کار هم کوي له کیمره ټیم سره اقبال کاکړ BI نیوز لورلای